نو ګیره خلک خري ګناه ورته نه وایي ځکه څومره په 10 کاله او 20 کاله او 25 کاله خلک لګیا دي ګیرې خري ګناه یې ډوکوي نه دغه شان نور یو بله ګناه ده چې هغه خلک پکې اکثر عام او خاص پکې ټول مبتلا دي او خلک ورته د سره ګناه نه وایي او په جاره جقه باندې کوي او هغه څه شي دي هغه دا ګانې بجانې دا موسیقي دا میوزک اوس میوزک خطرناکه ګناه ده وروڼو ګناه کبیره ده زه راته اوس په قرآن او د احادیثو د لاندې د هغې بیان کوم ځکه دومره عام شوې ده چې هر سړی پکې مبتلا دی خلک پکې ودونو کې او په دې خادو کې داسې بېجا استعمال کوي د سره ورته څوک ګناه نه وي قدم په قدم لګیا دي او نن سبا خو دا موبایل دی د هر چا په جیب کې پروت دی او پکې وګوره دا ګانې او دا فلمونه او دا ډرامې او دا میوزک څوک یې پروا نه ساتي او زه راته نن د قرآن او د حدیثو د لاندې مختصر بیان کوم ګرمیم ده چې دا څومره انتهایی خطرناکه ګناه ده څومره پې الله خفه کېږي قرآن شریف کې د یو سړي متعلق الله بعضې آیاتونه نازل کړل نبی علیہ السلام به په مکه مکرمه کې د قرآن دا تعلیم ورکاو او د قرآن تلاوت به یې کو نو د نبی علیہ السلام د خولې قرآن ابه ډېر خوند کو دومره خوند به و چې بعضې کافران به د نبی علیہ السلام تلاوت ته ناست پټ احادیثو کې باقاعده راځي ابو جهل ابو سفیان او دغه شان لوی لوی کافران نبی علیہ السلام چې په بیت الله کې تلاوت کو نو تیاره به و دوی به پسې پټ شاته ناست و قرآن به اورېده عربو په عربۍ خو پوهېدل نو د قرآن ډېره مزه وه نو بعضې کافران وی ګوره د دې قرآن د دې تلاوت د وجې پی در پی خلق مسلمانیږي نو په دې مکه کې یو لوی کافر و د هغه نوم و نضر ابن حارث دی به شام او فارس ته ته او ایران ته ته د تجارت دپاره نو ده داسې چلو که چې دا خلک دا قرآن اوري راشه د دې مد مقابل یو بل شیز پیدا کا نو ده به داسې چلو که چې دی به راغی نو دا ستار او دا منګي او دا شپیلو والا به راوستل او د ایران دا اسپندیار او دغه شان د ایران رستم د دوی دا قصې به ورته شروع کړې او ګانې بجانې به ورته شروع کړې ګانې به ورته وي هلته مزې دې محفل له راځئ تاسو نبي علیه السلام له ځای قرآن اورئ نو راځئ او د دې ګانو دې محفل کې کښېنئ د دې بجانو دې محفل کې کښېنئ نو قرآن شریف کې الله رب العالمین آیات نازل کړ ومن الناس من یشتری لهو الحدیث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين الله وی ومن الناس وبعض خلقنا من اغسوک یشتری لهو الحدیث چې علی بیهوده سیزونه د څه دپاره ليضل عن سبيل الله چې په دې باندې خلق ګمراه کړي خو الله وی د دې خلقو دپاره درناک عذاب دی چې کوم سړي دا موسیقي دا آلات علی او موسیقي لګیا دی اوري د دې خلقو دپاره الله وی ما دردناک او رسوا کوونکي عذاب مقرر کړی دی لهو الحدیث نه مراد ټول علما ویل او خصوصا امام المفسرین عبدالله ابن عباس او حضرت عبدالله ابن مسعود د لهو الحدیث نه مراد د ګانو بجانو دا آلات یادي نو چې کوم سړی ګانې بجانې یا د دې دا آلات الی او خرڅی الله وی ما د دوی دپاره د دردناک عذاب فیصله کړې دا ګورې د قرآن وی قرآن نو دا ګانو بجانو باندې خرڅول او اغشتل او اورېدل دا انتهایی روح خطرناکه ګناه ده او الله رب العالمین پہ سخت خفه کیږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی متعلق څه فرمایلی دي د دې متعلق وی
عبدالله ابن عمر وی زه ماشوم وم نو نبی علیہ السلام سره روان خو دغه وخت کې چې نبی علیہ السلام سره روانو نو د شپېلې आवाज راته د شپېلې بند سری صدا نو نبی علیہ السلام په دې غوږ کې ګوتې ورکړې وې نو عبدالله ابن عمر وی موږ داسې روانو نو زه خو ماشوم وم او په ماشومانو په دې اعمالو باندې مکلف نه دي نو ما ته به نبی علیہ السلام وی چې د شپېلې آواز راځي نو ما ورته چا راځي وی د نبی علیہ السلام مسلسل غوږونو کې ګوتې وي وی چې داسې لرې لاړو هغه آواز بند شو نو ما نبی علیہ السلام ته وی چې اوس آواز نه راځي نبی علیہ السلام د غوږونو نه ګوتې لرې کړې او بیا وی چې عبدالله ابن عمر دا آواز د شیطان د آوازونو نه دی د ګانو بجانو آواز د شیطان د آوازونو نه دی او کم سړی چې ګانې بجانې اوري الله رب العالمین به د قیامت په ورځ ویلي کړي شوي سیکه راوالي او د ده په دې غوږونو کې بیا ور واچي او داسې ګڼ شمېره حدیث د نبي علیه السلام نه د دې باره کې ثابت دي لکه یو بل حدیث کې نبي علیه السلام وایي چې دا ګانې بجانې دي دا په دې زړه کې دا نفاق داسې راټوکئ زرغونی یې لکه چې زرخیزې ځمکې ته دې اوبه ور واچولي نو چې اوبه دې ور واچولي نو چې څنګه هغه دا بوټې راټوکئ دقه شان دا ګانه په دې زړه کې نفاق او منافقت راټوکئ نن تاسو ګورئ که منافقت انتهایی خطرناکه ګناه ده د قیامت په ورځ وروڼو په جهنم کې د ټولو نه خطرناک عذاب به د منافقي منافق څه ته وایي په خولې یو څه او په زړه بل څه دا انتهایی دا د کفر نه سخته ګناه ده قرآن شریف چې کله الله شروع کوي که نه د الف لام میم نه نو چې کله اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون لومبې الله د کامل مؤمنانو بیان وکړي نو په 5 آیاتونو کې کړی دی بیا یې د کافر په 3 آیاتو کې بیان وکړ او چې کله د منافق خبره رااله نو الله دی دنیا ته د وضاحت دپاره په 14 آیاتونو کې د منافق بیان وکړ یعنی دا نفاق انتهایی خطرناکه ګناه ده او منافق سړی به د جهنم په ویښ کې پروت دی د جهنم اخیری طبقه کې به پروت دی نو یو عملی منافق دی او یو اعتقادی منافق دی با عملی منافقت نه ځان ساتو به دا اعتقادی منافقت نه ځان ساتو نو عملی منافق دا دی چې دا ګانې بجانې کم سړی اوري دا ګانې بجانې نو د ده په دې زړه کې به نفاق راځي منافقت باندې نو نن تاسو ګورئ وروڼو اکثر خلک منګه منافقت کو منافقت په خولې یو سي او په زړه بل سي د دې غټه وجه وروڼو دا ده چې نن ګانه بجانه ډېره زیاته عامه ده د هغې په وجه خلک منافقان شوي نو لومبې دا ده چې په غوږونو کې به ولې لیکلي سیاکات شي دویم نمبر یې قباحت نبي علیه السلام دا ښولی دی ورې دا باقاعده په احادیثو کې دی چې د سړي په زړه کې منافقت راولي دریم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د کم کور نه د ګانې بجانې اواز راځي د ده دا کور پرېږده چې د ده په دې ګاونډ کې کم 40 کورونه دي د هغې ګاونډ چې هغوی یې اوریم نه دی یې صرف په خپل کور کې د ټیپ لګولې دی د MP3 لګولې ده د یو شي لګولې دی د بل شي لګولې دی د ده په کور خو پرېږده چې د ده کور به سهلي چې کوم 40 کوره دي الله به د دې 40 کورو نه برکت وچوي د ګانې بجانې په وجه باندې د ده کور خو پرېږده چې کوم ورسره نن وګورئ څومره بې برکتي ده رزق کې بې برکتي جون کې بې برکتي یو شي به موجود وي موجود او موږ ته به نه میلاویږي اوړه به وي موږ ته به نه میلاویږي تیل پټرول به ارزان وي او موږ ته به نه میلاویږي دا بې برکتي ده که نه هر شي شته او میلاویږي نه برکت ترې اوچت شوي دی نو پخوا بې برکتي وه شي به لږ و کار به یې ډېر کو نن بې برکتي ده وروڼو څومره مال دی
څومره سهولتونه دي، سکون نشته، آرام نشته. دا د دې د وجې چې زمونږ عامه دا موسیقي او ګانه بجانه دومره عام شوې ده چې د هغه بې برکتي زمونږ په دې کورونو کې راغلې ده. نو دریم نمبر نبی علیه السلام وایي چې د کور نه بې برکتي ځي. او څلورم نمبر نبی علیه السلام فرمایي چې کوم سړی ګانې اوري د ده به مونځ نه قبلېږي، مونځ به یې نه قبلېږي او د ده به مونځ نه قبلېږي. اوس مونځ قبولیت څه ته وایي؟ یو مونځ کول دي د ذمه د اوچتولي، یو د مونځ ثواب دی، د مونځ هغه برکات دي. نو مونځ هغه ستا هغه الله به هغه ذمه ختمه کړي، خو چې په دې مونځ کم برکات دي او د دې مونځ کم انعامات دي هغه به تا ته نه میلاوي. لکه دا خو په حدیث کې صاف راغلي دي چې کوم سړی باقاعده 5 وخته مونځ کوي، الله به دله د داسې ځای نه رزق ورکوي چې د ده په وهم ګمان کې به وي. نن موږ مونځونه کوو، رزقونو کې برکت نشته. نن موږ مونځونه کوو، هغه ګناه کوو. او په قرآن کې الله وایي چې کوم سړی مونځ کوي دی به الله د فواحشو او د ګناهونو نه الله ساتي. موږ هماغه مونځ کوو او په ګناهونو. دا ولې وروڼو زموږ د مونځ قبولیت نشته، زموږ د مونځ هغه کم ثوابونه چې دي هغه نشته. د څه د وجې چې کم سړیګانې بجه. او ما خو تا ته نه وي چې نن عام خلک په دې کې مبتلا دي. نو دریم نمبر نبی علیه السلام څلورم نمبر دا فرمایل چې کم سړیګانې بجانې وایي نو د ده مونځ به هغه د قبولیت مقام ته نه رسي. او پنځم نمبر نبی علیه السلام فرمایي چې کم سړی ګانې اورېدل ګناه ده او لطف او مزت یې اخیستل کفر دي. کفر دي، کفر. اوس زمونږ د علما د کفر دوه مطلبه بیانوي. یو مطلب دا دی چې کفر په معنا د ناشکرۍ راځي، دی به په نعمتونو باندې شکر نه ادا کوي، او چې شکر نه ادا کوي لاله معامله دې تباه و برباد شو. خو زمونږ بعضې علما وایي د کفر مطلب دا دی چې دی کافر نه دی، کافر نه دی چې ګانې واورېده نو کافر نه دی. خو یو وخت به داسې راشي چې دی دا مسلسل ګانې اوري، بجانې اوري، یو وخت به داسې راشي چې د خاتمه به په کفر باندې کېږي. او وروڼو اعتبار خاتمې له دی. انما الاعمال بالخواتیم، ورې د اعمالو د مدار دا په خاتمې باندې دی. دا موږ نه وایو خدای خاتمه بالایمان کې. دغه وخت دا شیطان راغلی انسان ته ناسي، قسم په خدای دا په حدیثو کې راځي. او چې د دنیا کې د ورسره رابطه یارانه کړې ده نو الله به دې ګیرئ په شیطان باندې بیا چې تا ورسره یارانه کړې ده. دغه وخت کې به هغه د هغې خپلې یارانې حق ادا کوي. او ګانه بجانه دا د شیطان اواز دی. رسول الله وایي نو چې تا چې شیطان سره ورګیتیا کړې ده د هغه هغې اواز سره د محبت کړی دی نو دغه وخت کې راته شیطان ناست دی او دا خاتمه به دې په کفر باندې راولي. دا رسول الله مبارک ویلي دی. دا ګورې وروڼو هغې وخت کې پته لګي. او ما تاسو ته مخکې ویلو بعضې وخت دا انسان دی بېخوده شي، دا چې بېهوشه شي او بیا کله دی په هوش کې راځي که نه، دی په هوش کې راځي نو دی بیا چې د ده څه سره مینه وي دی هغې سره لګیا وي. نو تاسو وګورئ اکثر خلک ما لیدلي دي چې د چا دیګانو بجانو سره مینه ده که نه، نو چې کله د دوی بېهوش او د هوش کې راځي نو اکثر پکې لګیا یي ګانې. دا اکثر موږ لیدلي دي. او نن سبا خو دا فیسبوک ته په دې تاسو وګورئ که نه چې کوم څیز د چا مینه ساتلي وي او هغه بیا بېهوشۍ نه پس په هوش کې راځي دی هغه نیوټرل شوي دی بیا هغه شان لګیا وي. نو لطف ته اخیستل دا کفر دی. کفر څه مطلب؟ د ده خاتمه به په کفر باندې کېږي. دا وروڼو څومره عظیمه ګناه ده، څومره لویه ګناه ده، څومره سخته ګناه ده چې د انسان خاتمه په کفر باندې شي. یا وروڼو دا خو ټول په خپل ځای ډېر ښه دي چې د دې ګناهونو نه موږ ځان وساتو. او د رسول الله مبارک حدیث دی، خو د ټولو نه خطرناک حدیث چې نبی علیه السلام د دې باره کې ویلي نو هغه واورئ. او زم دا یو حدیث هم زمونږ دپاره کافي دي کو موږ کې عقل وي، کو موږ کې فکر وي. دا یو حدیث هم زمونږ دپاره کافي دي. واورئ ښه غوږونه کولو کې رسول الله مبارک وایي
ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وی نبی علیہ السلام وی چې یو وخت به داسې راشي زما په دې امت باندې چې د بعضو خلکو شکلونه به د خنزیرانو شي او د بعضې شکلونه به د بیزوګانو شي. دا نبی علیہ السلام فرمایي. وی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وی نبی علیہ السلام فرمایي وی ما ورته چې یا رسول الله دا به کافران وي ځکه چې بعضې شکلونه الله رب العالمین د کافرانو کړي دي لکه د بني اسرائیلو کې الله په قرآن کې وی وجعلهم القردة والخنازیر د بعضې شکلونه مې هغه د خنزیرانو کړل او د بعضو مې د بیزوګانو کړل. نو یا رسول الله دا به کافران وي. نبی علیہ السلام وی نه ابو هريره دوی به د الله د توحید اعلان کوي چې الله یو دی یعنی مسلمانان وي چې دا شکلونه د خنزیرانو او د بیزوګانو جوړیږي نو دا به کافران نه وي دا به مسلمان وي مونځ به کوي روژه به نیسي او الله به شکل د خنزیرانو او د بیزوګانو کی. ابو هريره وی وجود میں اورا پیدا وی وجود میں اورا پیدا چې دا به مسلمان وي. نو نبی علیہ السلام ته وی چې دا ولی د خنزیر او د بیزوګانو شکل خو چې الله د امتونو راوستی دی نو په څه وجه یې راوستی دی لکه بني اسرائیلو د بعضې خلکو شکل الله د خنزیرانو ولې د هغې وخت پیغمبر ورته وي د خالي په ورځ به ښکار نه کوئ د خالي په ورځ به ښکار نه کوئ. هغوی د الله نافرماني وکړه او د خالي په ورځ یې ښکار شروع کړه نو په قرآن کې الله وي شکلونه مې ولې د بیزوګانو د خنزیرانو کړل. نو یا رسول الله زما ستا دا امت به د دوی دا شکل به ولې د بیزوګانو او د خنزیرانو کېږي. قسم په خدای رسول الله مبارک ورته ووایي وی دا به د دې د وجې کېږي چې په دې قوم کې او په دې امت کې به ګانه بجانه زیاته شي موسیقي به زیاته شي نو الله به د دوی شکلونه د بیزوګانو او د خنزیرانو وره دا ګورې رسول الله مبارک ویلي باقاعده حدیثو کې. اوس زمونږ خو ګورو ګانه بجانه څومره عام شوې ده تاسو ګورئ هر ځای کې په ګاډو کې په بسونو کې په کورونو کې په ودونو کې حتی چې هغه ګانه جومات ته هم دا راورسېده. دا تاسو موبایل ګورئ نه په جومات کې لګیا وي خلکو پې د ګانو دا رینګټونې لګولې وي او لګیا وي ګانه بجانه جومات ته هم رارسېدلی. یو خو مهرباني کوئ چې کله جومات ته راځئ موبایل ضرورت دی نو یو خو پې ساده ټیون لګوئ ساده ټیون شته پکې د مرغۍ اواز پکې وي یا ساده ټیون اول خې بند ساتئ چې جومات ته راځئ بندوئ او که نه خامخا ته وایې چې زما ضرورت دی نو بیا یې سایلنټ کوه. ولې جومات تا خپل مونځ هم خراب کړ او د بل دې خراب کړ او مونځ کې چې توجه خرابه شي لوڼو یاد ساتئ ګورئ په دې الله ډېر خفه کېږي. د دې حضرت یعقوب علیه السلام متعلق فرمایي په قرآن شریف کې دي وابیضت عیناه د حضرت یعقوب علیہ السلام سترګې نه نظر لاړه نابینا شو. د حضرت یوسف علیہ السلام په څه کې په فراق کې په غم کې د سترګو نه نظر لاړه. نو علما وی دا نظر ولې لاړه نو دې کې یو نقطه بیان کړې ده. د پیغمبرانو عبادت زبردست عبادت دی. د هر پیغمبر عبادت دا یو عجیبه عبادت دی الله غلی یو شان ورکړي. نبی علیہ السلام د عبادت متعلق علما وی په حدیثو کې د عائشه بیبي وی چې کله به عبادت مستو درېده کنه نو دې سینې به د جلا د وجې داسې خوټ کېده داسې اواز به راوته لکه کټوې کې چې د اوبه چولي او په اور دي کې او خوټکارې کې داسې به د نبي علیه السلام د سینې نه د خوټکارې اواز راته خپې به وپړسېدې ټوله شپه به الله ته ولاړو. نو د پیغمبر عبادت زبردست عبادت. نو یو ځل دا یعقوب علیه السلام په مانځه ولاړو
او دا یوسف علیہ السلام معشوم خو ډېر زیات ښکلی و نو د یعقوب علیہ السلام سره انتهایی محبت و نو چې په مانځه یعقوب علیہ السلام ولاړ و دې ځان سره جوخ اچولو نو د یوسف علیہ السلام ماشومان یې څه درد راشي یا څه دغه راشي نو د درد د وجې یو وکړه یو وی یې وکړه نو یعقوب علیہ السلام په مانځه ولاړو نو چې څنګه د یوسف علیہ السلام وی نو ګوره چې چا سره د مینې او محبت وي نو هغه سره به دې زړه خورېږي زړه به دې خورېږي نو د یعقوب علیہ السلام چې ده وی یوسف علیہ السلام وی وکړو او هغه په مانځه ولاړو نو د یعقوب علیہ السلام سترګې داسې کولو شوې او یوسف علیہ السلام ته وکتل چې دا وی یې د څه د وجه وکړه هغه توجه یې د الله نه څه ته شوه یوسف علیہ السلام ته شوه خدای پاک په دې باندې دومره خفه شو چې یعقوب علیہ السلام ته وی چې دې بچي ته خو تا په مانځه کې وکتل خو دې بچي پسې به دې 40 کاله د سترګو نظر نه نو مقه 40 کاله د سترګو نظر نو صرف منځ کې توجه یوسف علیہ السلام ته شو نن تاسو په دې خپل منځونو کې وګورئ په دې خپل عبادتو کې وګورئ چې دا منګه په کومه طریقه لګیایو او عبادت کو غانا بجانو دا لګیا شي نو دا خپل توجه دا خراب شو دا بل توجه خراب نو موږ کې مهرباني کوي دا رنګټول او دا دغه مکوي